یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه کوله، خطبه کوله او دا دواړه د مور تیار کړو، فاطمه رضی الله عنها کور خو د جومات سره لګېدلی او بیا دواړه را پرېښودو چې ځای خپل نیکه پسې لاړ شي. د دواړه را روان وو، مزیدارې کپړې اچولي او ولیدو پاسېدو ماشومانان چې را روان. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منبر نه پسې را کوشو، د جمعې د خطبې نه د دواړه غېږ کې واغستو او بیا دا ویوي چې الله حقیقت ویلی دی چې بچي دا د دنیا یو فتنه ده او ښایست هم د فتنه دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه کوي او را کوشو په دوی پسې، لکه نور ځان نشو کنټرولولی، هغه دومره مزیدار ښکارېدو، دومره ښکلي ښکارېدو چې دواړه را روان. او په دې کې یو فایده دا زموږ جهالت دی چې څوک د ماشوم سره محبت کوي یا خپل بچي ډېر راخلي نو زموږ معاشره کې ورته خلک یاره وایي داسې بې غیرته ونته کې دی او دا نه وایي دا پوښتن داسې نه وي. اوس خو الحمدلله هغه قیسې ختمې شوي دي، ځکه بعض وایي هغه پښتانه نشتي په غوږونو چې به یې ویښته وو. نو زه هم که په غوږونو چې ویښته وو دا کارونه کول دا خو د جهل کارونه، زموږ سره څه کار دی؟ موږ چې دا خو فخر نه ګڼو چې یاره زموږ مشران داسې وو چې هغوی د بچو سره مینه نه کوله، دا څه فخر خبره دا جهالت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله یو پیر د خپل نوسی ښکل کړو نو کس ورسره ولاړ و، یا رسول الله لس زامن مې دی یو مې هم نه دی ښکل کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نو زه څه وکړم چې الله ستا د زړه نه رحمت اخیستی دی، زه څه وکړم؟ نو موږ ته چې هم څوک داسې وایي چې یاره مشران خو داسې وو، نو زه هغه مشرانو سره موږ څه وکړو چې الله د هغوی د زړونو نه رحمت او شفقت اخیستی و. بچي سره محبت کول دا خو رحمت دی، دا خو شفقت دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به انتهایی مینه کوله دواړو سره او زموږ سره هم ډېر زیات محبت دی. او دا وایو چې څوک د دوی سره محبت نه کوي نو د په حقیقت کې د پیغمبر سره محبت نشته. ځکه چې د پیغمبر سره د محبت وي نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لور بچي دي، دا د هغه نوسي دي، دا د جنت سرداران دي، دا اوچت مؤمنان دي، د دوی دپاره اوچتې پیشنګویانې شوي دي. هغه سړی به څنګه مؤمني چې د ایمان دعوه کوي او د دوی سره محبت نه کوي او د دوی سره بغض ساتي. او خو دا خبره ورسره کوو بار بار چې افراط او تفریط منګه نه کوو، نه د حد نه زیاتې کوو او نه کمې کوو. ولله الحمد.